سلامونه وخت مو پخیر. نن سه شنبه د عقرب یا لړم 29 او د نومبر 19 نیټه ده. پام وکړئ د موج نیوز خبري ټولګي ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. په جرمني کې 2 افغان ډیپلوماټان له دندو لاس اخیستو ته اړ شوي. مولوي عبدالسلام حنفي له روغتیا نړیوال سازمان غوښتي چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ اسلامي امارت استازي ته وسپاري. په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي پراخېدونکې ده او اروپایي اتحادیه پر ایران نوي بندیزونه لګوي. اوس هم بشپړ خبرونه. زه وحید الله توحیدي یم. په جرمني کې 2 افغان ډیپلوماټان له دندو لاس اخیستو ته اړ شوي. په برلین کې د افغانستان سفیر یما یاري او په بن کې جنرال کنسل سید لطف الله سعادت له خپلو دندو استعفا کړې ده. یما یاري په یو بیان کې ویلي چې د اصولو له مخې به اداري چارې خپلو همکارانو ته وسپاري او سعادت ویلي چې دا پریکړه د کوربه هیواد په غوښتنه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له 2 ډیپلوماټانو د استعفا غوښتنه کړې وه. په داسې حال کې چې اسلامي امارت د افغانستان څو ډیپلوماټیکي استازولۍ بې اعتباره اعلان کړي دي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځې مدیترانې حوزې له عمومي مشرې اغلي ډاکټر هنان حسن بلخي او یاد سازمان ملپلاوي سره په لیدنه کې د افغانستان اسلامي امارت استازي ته د روغتیا په نړیوال سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د سپارلو غوښتنه وکړه. په خبره شوي خبرپاڼه کې لیکل شوي د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځې مدیترانې حوزې له عمومي مشرې ډاکټر هنان حسن بلخي او مل پلاوي سره د ارګ په چنار ماڼۍ کې ولیدل. په دې کتنه کې چې د عامې روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي هم حضور درلود. دغه سازمان مشرې اغلي ډاکټر هنان حسن بلخي د لیدنې په ترڅ کې په بلخ ولایت کې د روږدو کسانو لپاره د درملنې د مرکز د پرانیستلو یادونه وکړه. میرمن بلخي زیاته کړه چې د دوی بیلابیل بنسټونه د هیواد عامې روغتیا وزارت سره په ګډه په نشهیي توکو د روږدو کسانو د درملنې او مخنیوي په موخه یو کاري پلان جوړوي چې د یاد پلان زمان او موخه ټاکل شوې ده. دغه راز د بیل ملینډا ګیټس بنسټ د روغتیا برخې عمومي مشر ډاکټر کریسټوفر الیاس ویل تیر کال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو پیښې ډېرې وې او په خبره یې دوی به له روغتیا وزارت سره په ګډه کار وکړي ترڅو په راتلونکي کې هیڅ ماشوم په دې ناروغۍ اخته نشي. اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي هم په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان فعالیتونه وستایل او د عامې روغتیا له وزارت سره یې په لا زیاتې همغږۍ ټینګار وکړ. ښاغلي حنفي د روغتیا د نړیوال سازمان له مسؤلینو وغوښتل چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ د افغانستان اسلامي امارت استازي ته وسپاري او ناروغانو ته د روغتیايي ویزو برابرولو ترڅنګ د معتادینو د درملنې او سانري ناروغیو په برخو کې د روغتون د جوړولو او همدارنګه د سرطان د درملنې لپاره د ډاکټرانو او تخنیکرانو ظرفیت لوړولو او د پولیو لابراتوار اساسي فعالیدو او تجهیز ته پاملرنه وکړي. حنفي همدارنګه ټینګار وکړ چې د پخوانیو او تاریخ تیرو او بې کیفیته درملو او کیټونو ویشت نه یوازې دا چې ناروغانو ته ستونزې جوړوي بلکې د نړیوالو بنسټونو باور ته هم زیان رسوي او باید په جدي توګه مخنیوی وشي. اغلي حسن بلخي ویل چې د روغتیا په نړیوال سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د سپارلو په اړه دغه سازمان مشر ته د اسلامي امارت د استازي په توګه یادونه کړې او هڅه کوي چې افغانستان یاد موقف ژر تر ژره ترلاسه کړي. همداراز اغلي بلخي اداري مرستیال ته د تاریخ تیرو او بې کیفیته درملو او کیټونو د ویش په اړه د څېړنو ډاډ ورکړ. د افغان سرې میاشتې سرپرست عمومي رئیس شهاب الدین دلاور او د نوموړي مرستیال حفیظ عزیز الرحمن د ناروې د سره صلیب له سکرتر جنرال اغلي انا برک او ملپلاوي سره په خپل کاري دفتر کې ولیدل. په دغه ناسته کې د افغاني سرې میاشتې سرپرست عمومي رئیس د دې خیریه ملي ټولنې د روغتیايي خدماتو په تړاو د افغاني سرې میاشتې د مرکزي روغتون د سوري زړه ماشومانو او رواني ناروغانو د درملنې ترڅنګ المان هیواد ته د میکروبي هډوکو او سوځېدلو ناروغانو د لیږد په برخه کې هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. نوموړي په خپلو خبرو کې له یاد پلاوي څخه په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او طبي پیښو له امله د زیانمنو د ملاتړ او د ژمي په موسم کې د کډوالو او ناچارو وګړو د لاسنیوي په پار د
بیړنیو او اړینو مرستو برابرولو غوښتنه وکړه او دې برخه کې د کورنیو او بهرنیو مرستندویو بنسټونو مرستې اغېزمنې یادې کړې. د ناروې سره صلیب سکاتر د افغاني سرې میاشتې بشرپال خدمت د ناچارو وګړو لپاره مؤثر او اغېزمن وبلل او په دغه برخه کې د ګډو هڅو او دوامدارو مرستو ترسره کولو ژمنه وکړه. نوموړي د بشرپالو فعالیتونو په ترسره کولو کې د افغاني سرې میاشتې او ناروې سور صلیب ګډ همکاري مهمه وبلله. په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي پراخیدونکې ده. د یونیسف د راپور له مخې د روان کال په سپټمبر کې په افغانستان کې له 1 میلیون زیات ماشومان د خوارځواکۍ د تشخیص لپاره معاینه شوي دي. د سږکال د معلوماتو پر بنسټ 343,000 ماشومان چې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي د درملنې لپاره روغتونونو ته وروړل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې 2.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. د فقر او لوږې د پراختیا له امله دا ستونزه ورځ تر بلې زیاتیږي. د ژمي په موسم کې د ښځو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق وایي په افغانستان په کلیوالو سیمو کې د ژمي په موسم کې د ښځو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی کم شوی دی. یاد صندوق د استرالیا په ملاتړ سږکال 2.4 میلیونه افغانانو ته چې 80 سلنه ښځې دي حیاتي خدمات وړاندې کړي دي. د دې ستونزو د حل لپاره یې په 8 سیمه ییزو ګودامونو کې طبي وسایل زیرمه کړي دي. دغه اداره زیاتوي د زیږون او بیړنیو حالاتو لپاره د ماهرو کارکوونکو نشتون د مړینې او ناروغانو د زیاتېدو سبب ګرځي. د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق وایي تر اوسه یې 3.5 میلیونه میندو او امیندوارو ښځو ته مرستې رسولې دي، خو ټینګار کوي چې د روان کړکېچ له امله دا ښځې له جدي خطرونو سره مخ دي. بغلان کې یو اندازه وسلې او نور مهمات نیول شوي. د یاد ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال ګڼ شمېر وسلې او نور مهمات نیولي دي. د بغلان ولایت د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر مولوي محمد نسیم ذوالفقار رسنیو ته ویلي چې په یاد وسلو مهماتو کې 4 کلاشینکوفونه، 1 M4 ولس شاجورونه، 9 دانې توفنګچې، 2 اژدهوان مرمۍ، 5 بکسې د دشکې مرمۍ، 1 بکس او 3200 د پیکا مرمۍ، 7 بکسې او 1602 نور د کلاشینکوف مرمۍ شامل دي. په ورته وخت کې دغه ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر وایي چې د یاد وسلو مهماتو ترڅنګ د یو شمېر وسلو د لیک په تړاو 1 موټر او 2 تنه هم نیول شوي دي. د یاد ولایت امنیتي مسؤلین زیاتوي چې هیڅ چاته اجازه ورنکړي ترڅو د دې ولایت امن نظم خراب کړي او شته امنیت وننګوي. د یادونې وړ ده چې د دې وړاندې هم د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې د اسلامي امارت د امنیتي ځواکونو له لورې ګڼ شمېر وسلې او مهمات نیول شوي دي. بلخ کې د 19 میلیونه افغانیو په لګښت د 4 پروژو چارې پیل شوې. د یاد ولایت ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دغه پروژې د دې ولایت په مرکز 5مه، 4مه او 9مه ناحیه کې پلي کیږي. د بلخ د ښاروالۍ د سکټوري برخې رئیس محمد جاوید مایار رسنیو ته ویلي چې یادې پروژې د یونیسف مؤسسې په مالي مرسته پلي کیږي چې چارې یې پیل شوي دي. د نوموړي په خبره د دغو پروژو له جملې په 5مه ناحیه کې د 1 کیلومتر سړک جغل اچونه، 4مه ناحیه کې 2000 متره پیاده لارې جوړول او 9مه ناحیه کې بیا د 14 او 14 سړک د جغل اچونې کارونه شامل دي. مایار همدارا زیاتوي چې د پیل شویو پروژو چارې بعد د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شي او په ترڅ کې به یې شاوخوا 600 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. په ورته وخت کې د یادو سیمو اوسیدونکو د دغو پروژو د کارونو پر پیل خوښي وښوده او د دولت څخه یې د ورته نورو پروژو د پلي کولو غوښتنه هم وکړه. د یادونې وړ ده چې د دې وړاندې هم په یو شمېر نورو سیمو کې ورته پروژې پلي شوي او په ځینو کې لا هم کارونه روان دي چې په نږدې راتلونکي کې به یې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. پنجشیر کې 3 روغتیایي مرکزونه جوړیږي. د یاد ولایت مسؤلین وایي چې د دې ولایت په 3 ولسوالیو کې 10 بستریز روغتیایي مرکزونه جوړیږي چې په نږدې راتلونکي کې به یې د جوړېدو چارې پیل شي. د دغه ولایت د والي له مطبوعاتي دفتر څخه په خپاره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې یاد مرکزونه د اسلامي امارت د مشر شیخ هیبت الله اخندزاده د حکم له مخې د پنجشیر د پریان درې او لومړۍ حصې ولسوالیو په هغه سیمو کې چې جوړیږي له دې وړاندې به اوسیدونکو په سختۍ سره خپل ناروغان د نورو ولسوالیو روغتیایي مرکزونو ته د درملنې لپاره وړل. په خبرپاڼه کې همدارس ویل شوي چې د پنجشیر ولایت مسؤلینو د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو ته لارښوونه کړې ترڅو په هغه
دغه ځایونو کې دغه مرکزونه جوړ کړي چې خلکو ته په اسانۍ سره رسیدنه وکړي. د یادو مرکزونو لپاره یو شمېر ځایي خلکو خپلې ځمکې وقف کړي او ترڅنګ یې ولایتي ادارې ته ډاډ ورکړی د دغه روغتیایي مرکزونو لپاره به خپلې هر ورځ همکارۍ ته دوام ورکړي. د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې په نوو جوړېدونکو روغتونونو کې به د عادي خدماتو سربیره د جراحي ماشومانو زیږنتون او د مور او ماشوم د برخې 4 ډوله متخصصین هم شتون لري چې ورسره باید د لومړي ځل لپاره د یاد ولسوالیو ولسونه او معیاري خدماتو څخه برخمن شي. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ یو څو بهرنیو خبرونو ته. اروپایي اتحادیه پر ایران نوي بندیزونه لګوي. اروپایي اتحادیه پر ایران هغه بندیزونه زیاتوي چې د روسیې په ملاتړ د اوکراین پر ضد د جګړې له امله لګول شوي دي. دغه بندیزونه د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو جوړولو لپاره د برخو پر صادراتو، د ایران د اسلامي جمهوریت د بیړۍ چلونې کرښې او یو شمېر نورو ادارو او اشخاصو باندې متمرکز دي. اروپایي اتحادیه ایران د روسیې ته د وسلو او بې پیلوټ الوتکو په لیږد تورنوي، خو ایران دا تورونه رد کړي دي. اروپایي اتحادیه دا اقدامات د اروپا د امنیت لپاره مهم ګڼلي او خبرداری ورکړی که دا ملاتړ دوام ومومي نو نور بندیزونه به هم ولګوي. او لبنان د امریکا اوربند وړاندیز ته ځواب ویلی. لبنان د امریکا له لوري د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ د اوربند لپاره شوی وړاندیز په ځینو ټکو کې د استثناو سره منلی دی. د لبنان پارلمان د مشر نبیبي سلاکار علي حسن خلیل وویل چې لبنان خپل رسمي ځواب په لیکلي ډول د امریکا سفیر ته وړاندې کړی. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ استازی اماس هوخشتاین د خبرو د دوام لپاره بیروت ته رسېدلی دی. بل خوا حزب الله پرون د تل ابیب پر لور د ډرون بریدونه کړي، خو اسرائیلو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. او وروستی خبر مو هم د سپورت له ډګره. د افغانستان د 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله سبا چهارشنبه یو ځل بیا د پاکستان پر وړاندې سیالي ترسره کوي. د دواړو لوبډلو ترمنځ به دغه سیالي سبا چهارشنبه د روانې نومبر میاشتې په 20 نیټه په دوبۍ کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ یا د سیالي داسې مهال ترسره کیږي چې افغان لوبډلې د روانې 3 اړخیزو لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې یا د لوبډله د ماتې سره مخ کړې وه. د موج نیوز درنو کتونکو دا و د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.